نو کله چې ستا په کور کې جګړې نه ختمېږي او بله لارې نه وي نو ځان د مرۍ نه ونیسئ چې نه موږ به قیامته پورې دغه شان یو هېڅ خبره نه ده که سړی جدا شي سره د محبت او د مینې سره چې زموږ پخلی جدا شو ستاسو جدا شو یو بل سره به هغه رشته ساتو خو زموږ په دې خلکو کې دوه بیماریانې کوي چې ما لیدلي هغه ده یا به یو ځای اوسېږو داسې چې هر څه به د الف نه د یا پورې یو وي او چې جدا کېږي نو بیا به داسې جدا کېږو چې د یو بل جنازې له به نه ځو په منځ کې نه اوسي چې صحیح ده پخلی مخلی جدا شو خرچه مرچه جدا شو نور هغه مینه محبت به کوو د یو بل غرور ولي خپل ولي رشته نه داسې نه ماني نو کله نه کله د اختلافاتو د ختمېدو بله لار نه او د دې اختلافاتو د لاسه ما سره څو کسان ملاو شوي دي د کور مسله راته بیان کړي د هغې په باره کې تپوس کوي دغه شان راته وایي نور لیونی کېږم او د کور د مسلې د رښتیا خبره سړی لیونی کوي بارایي مسلې د سړی دومره نه تنګ کوي قرضه ده مشکل دی کار نشته سړی څه ګزاره کوي روان خو د کور د جاخي چې کومې دي پلار ده وي مور ده وي ښځې ده وي بچو ده وي رور ده وي روندار ده وي تندار ده وي د دې سره د سړي د دماغ سم خوټ کېږي او همیشه به ته به دغه سوچ کې همیشه به دغه سوچ کې بله زموږ په دې خلکو کې یو دا کار دی چې دا مشکلات بیا راوړي او ټول دې کس ته بیانوي دې ته نه ګوري چې دی په مسافرۍ کې دی یا دته څه مشکل دی یا غریبي او د الف نه دی یا پورې د کړ د ټلیفون نه جوړي چې مور ټلیفون بند کړي ښځه میلاو کړي چې ښځه بند کړي رورې میلاو کړي او چې رورې بند کړي جو پلارې میلاو کړي نو دې غریب آخر لیونی شي او د څو کسانو واقعیت دلته راغلي په دې سعودي کې والعیاذ بالله چې ځان ته پانسي اچولې د ډېرو پکې دا وجه ده چې دې خبرو دې مشکلاتو یو ما ته خپلې مسلې بل روزانه د دوی د ټلیفون دی معمولي خبره دلته رارسي معمولي خبره تا دا وي هغه دا وي د دې څه ورته د ټلیفون کې نو دا مونږ کې غلطي دی چې کله د یو مسلې حل نه حل بیا دا دی ورځو په منځ کې به ښه مینه محبت جدا به شو بس ګناه خو نه ده یا به ژوند تیرې داسې چې خودکشي به کې یا به ژوند تیرې د مینې محبت او د خوشحالو ټول به د یو بل سره یو اوسېږي نو دې کې به ته کوم ژوند غوره کې د خودکشۍ نه به غوره کې دغه ژوند به غوره کې کوم چې هغه د مینې محبت او د خوشحالو د شریعت ته تام نه منع کوي دا فایده دې ځای نه راووته چې الله 12 چینې ورکړي چې دوی جګړه نه کوي ځکه د اوبو په یو ځای کې به دوی جګړې کوي یو بل به وایي نو الله ول 12 چینې ورکړي چې دوی اوبه سره جګړې نه کوي په دې کلو کې په دې علاقو کې د خیال دی په دې اوبو باندې څنګه جګړې یې به کني دا پیپ دې چې دا پیپ دا بس خلک وي دا پښتانه اصل چې د بني اسرائیل دی وي نو بس دلایل دي چې ښکاري چې او د دې بني اسرائیلو نه اصل په دې اوبو باندې دوی د جګړې دا پیپ دې چې دا دې وتلې په معمولی خبره یو بل ته ګرمېده په معمولی خبره یو بل وجل معمولی خبره یو بل ختمول نو الله دې په موږ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی خصوصا خپل رحم په پښتنو باندې وکړي او په کوم ځای کې چې پښتانه دي الله سبحانه وتعالی ښاد او آباد لري